نن دلته د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د افغان خبریالانو د ملاتړ په موخه په جوړه شوې اعتراض غونډه کې د افغان خبریالانو په ګډون د خبریالانو ملاتړي نړیوالو سازمانونو غړو هم ګډون کړی و. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د مسؤلینو په وینا دمګړۍ په پاکستان کې 150 خبریالان د فرانسې د بشردوستانه ویزو ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. شاوخوا 1.5 سل افغان خبریالان په پاکستان او ایران کې د فرانسې ویزې ته په تمه دي. همدارنګه شپږ خبریالان په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شول. نن موږ دلته راټول شوي یو تر څو د دوی دپاره د عدالت غوښتنه وکړو. دوی چې په پاکستان او ایران کې د فرانسې ویزې ته په تمه دي، دغه انتظار د ویزو رد او همدارنګه نورې ستونزې په پاکستان او ایران کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نیکولا ایش د فرانسې د ملي خبریالانو د سندیکا مشره وایي چې دوی په پرله پسې ډول ورځ تر بلې د افغان خبریالانو لخوا د مرستې غوښتنلیکونه ترلاسه کوي. افغان خبریالان په پاکستان، ایران او ترکیه کې له ډېرو سترو ننګونو سره مخ دي. موږ په ورځني ډول ورسره په اړیکه کې یو. له بده مرغه د بشرپاله ویزو د ورکړې پروسه په ځنډ مخ ته ځي. حتی په ایران کې له تیرو څو میاشتو را په دې خوا د فرانسې سفارت خبریالانو ته د ملاقات وخت نه دی ورکړی. دا خبریالان په دغه هېوادونو کې د نیول کېدو او د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. د دوی ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. داسې ښځې هم پیژنم چې هلته یوازې ژوند کوي او دا یو سخت وضعیت دی. à accélérer le traitement de demande de visa pour ces journalistes afghans en danger au Pakistan et en Iran. زمکه هغه سوځېږي چې اور پرې بلېږي. زه په تقریبا 11 میاشتې مخکې له خپله له پاکستان نه راغلم. 2.5 کاله ما په پاکستان کې تېر کړي او زه پوهېږم چې اوس زموږ همکاران هلته په څه وضعیت کې دي. هغه که د پاکستان د پولیسو له لوري نه ده، هغه که د بې برخلیکه ژوند په اړه باندې ده، هغه که رواني تکلیفونه دوی ورسره مخ دي. په هر لحاظ باندې چې تاسو حساب کوئ یو ډېر دردونکی وضعیت سره هغوی مخ دي. امروز شاید اولین روزی باشه که اینجا آمدیم، اما همین روند را ما باید کوشش بکنیم تبدیل به یک حرکت اجتماعی برای دفاع از حقوق خبرنگاران انجام بدیم تا به مرور زمان صدای ما را دولت فرانسه بشنوه، جامعه جهانی بشنوه و یک کار عملی برای ما انجام بدیم. په هېواد دننه د رسنیو سانسور، د خبریالانو شکنجه او تعقیب او په دریمو هېوادونو کې په ځانګړي ډول په پاکستان او ایران کې د خبریالانو جبري ایستل هغه ننګونې دي چې دمګړۍ د خبریالانو ژوند او راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی.